چا په منځ کې الټه قرآن ویلو، یعنی په اول رکعت کې سورۃ الکافرون ویلو او په دویم رکعت کې سورۃ الفیل ویلو، دغه سړی په دې عمل باندې ګناهګاریږي. او دویمه دا چې دغه سړی باندې دغه مزګزار باندې سجده سوه واجبېږي او کنه واجبېږي. ګران کتونکو دغه مسله بهر شریعت په صفحه نمبر 291 په اول جلد کې رانقل کړې دو په حواله د فتاوی رضویه باندې چې کله یو مزګزار په منځ کې الټه قرآن وایي، یعنی په اول رکعت کې سورۃ الکافرون وایي او په دویم رکعت کې سورۃ الفیل وایي، کچرته دغه عمل د قصدن عمدن کړي نو په دې سره دغه مزګزار ګناهګاریږي. لکه څرنګه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک نه روایت دی، دا مبارک فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې کوم یو کس قرآن عظیم الشان الټه وایي نو اسنه چې الله جل شانه دغه انسان دغه زړه الټه کی. نو دې د وجنا بهر شریعت دغه مسله را نقل کړي دو چې یو مزګزار په منځ کې قصدن عمدن قرآن عظیم الشان الټه وایي، مطلب دا چې اول سورۃ الکافرون او بیا سورۃ الفیل یا نور سورتونه ویل، نو په دې سره دغه مزګزار ګناهګاریږي. خو لیکن دغه منځ کیږي او سره د کراهت تحریمی، یعنی دغه منځ مکروه تحریمی شو، په دې عمل باندې دغه مزګزار چې دی سخت ګناهګار شول. او کچرته یو مزګزار سهون داسې وکړ، مطلب دا چې هغه سورۃ الکافرون ویلو او هغه نه چې بهر سره د پته نه واد یا د نه هیر شي او د چې سورۃ الفیل شروع کو یا چې بل سورۃ دغه نه مخکې چې کوم سورۃ دغه شروع کړلو، نو سهون چې دغه عمل یو مزګزار په منځ کې وکړو نو دغه مزګزار په دې عمل باندې نه ګناهګاریږي او نه په دغه مزګزار باندې سجده سوه واجبېږي او نه چې دغه منځ کې کراهت را درومي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.